څنګه چې یو انسان همیشه روزه ساتي یا همیشه تهجد کوي او هغه ته الله رب العزت کومه درجه ورکوي، نو یو مؤمن د خپل ښو اخلاقو د وجې نه دغه درجه هم حاصلولی شي. نو تاسو سوچ وکړئ چې کله کله مونږه مونځ اودس او روژه زکات کې ډېر زیات مرړي او تکړه یو. نن چې موږ کوم حدیث بیانوو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم، نو هغه د ښو اخلاقو باره کې دي او خصوصي توګه باندې د دې خبرې باره کې دي چې یو انسان په حق باندې وي او هغه خپل حق پرېږدي د دې وجې نه چې جګړه جوړه نه شي. کله کله خو تاسو سوچ وکړئ نو جګړه د دې وجې نه جوړېږي چې یو وایي زه په حقه یم، بل وایي زه په حقه یم، نو ځکه خو جګړه جوړېږي. نو چې په داسې حالات کې چې کله جګړه جوړېږي یو انسان خپل حق پرېږدي چې دا جګړه ختمه شي، نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې خلکو لپاره ډېر غټ زیری او بشارت ورکړی دی. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک باوجود د دې چې په حق باندې وي او خپل حق پرېږدي چې یاره جګړه جوړه نه شي یا دا جګړه ختمه شي، نو وایي زه به هغه ته د جنت په غاړه باندې د یو محل ضمانت ورکوم. او بل ځای کې فرمایي چې د چا اخلاق ښه وي په جنت کې به د ټولو نه په اوچت ځای باندې د محل او د ماڼۍ ضمانت زه هغې کس ته ورکوم. زمونږ د ستاسو مور بیبي حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث اورېدلی دی چې مؤمن د خپل ښو اخلاقو د وجې نه همیشه روژه لرونکي او تهجد گزار درجه حاصلوي. یعنې څنګه چې یو انسان همیشه روژه ساتي یا همیشه تهجد کوي او هغه ته الله رب العزت کومه درجه ورکوي، نو یو مؤمن د خپل ښو اخلاقو د وجې نه دغه درجه هم حاصلولی شي. نو تاسو سوچ وکړئ چې کله کله مونږه مونځ اودس او روژه زکات کې خو ډېر زیات مرړي او تکړه یو، خو کله چې خبره د ښو اخلاقو راشي نو بیا زما او ستا نه ګاډې خطا وي. مونږ له پکار دي چې مونځ اودس روژه حج او زکات هم په ښه طریقې سره کوو، خو داسې نه چې اخلاق زمونږ دونه خراب وي چې د هغې د وجې نه باوجود د ډېرو نیکو اعمالو مونږه د جهنم خشاک جوړ شو. په تاسو کې به ټول نه زیات خوښه کس او ماته نږدې کس د قیامت په ورځ باندې به او د ښو اخلاقو د دې نه غټ اهمیت نور څه کیدی شي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې د قیامت په ورځ باندې به ما ته د ټول نه زیات محبوب او خوښه کس او د ټول نه زیات نږدې کس هغه انسان وي چې د چا اخلاق ښه وي، او وایي زما نه به د ټول نه زیات لرې کس او ناخوښه کس هغه څوک وي چې څوک تکبر کوي او په دې خبرو باندې شکر وایي او په دې ډېر زیات مکیز خبرې کوي او تکبر کوونکي دا کس به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ټول نه زیات ناخوښه او د پیغمبر علیه السلام نه به د قیامت په ورځ باندې ډېر زیات لرې وي. نو موږ له پکار دی چې مونږه تکبر هم نه کوو او دې سره سره خپل اخلاق هم ښه ساتو. او ولې دا یو خبره یاد وساتئ، د ښو اخلاقو پته هغه وخت کې لګي چې ما او تاسو په حق باندې یو او بل انسان په ناحقه باندې وي او موږ د ښو اخلاقو مظاهره وکړو. کینې چې کله انسان په ناحقه وي او ملامته وي نو هغه خو اصل ډېر ښه اخلاق وي، ځکه خو پښتانه وایي چې د ملامته سړي خوی ډېر زیات دروند او خوږ وي. نو زه به یم چې کله موږ ملامته یو نو بیا خو اصل مجبوراً زموږ اخلاق ډېر ښه وي، خو چې کله موږ ملامته نه یو او په حق باندې یو او زموږ ستا لاس بره وي یا زموږ ستا سټیټس زموږ ستا عهده زموږ ستا مالي حالات زموږ ستا علمي حالات
زموږ ته نور درجې په نسبت دنیاوي لحاظ سره هغه اوچت وي او بیا هم موږ ښه اخلاق والا یو. خدای پاک دې په دې باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.